له سپینو بیرغونو سره مله دا په لوی شمېر اوسېدونکي د روزګان ورزشي لوبغالي ته د امریکایي اشغال څخه د افغانستان د خپلواکۍ څلورمې کلیزې لمانځلو په موخه راټول سوي. مسلین وایي سږ کال د مرکز ترڅنګ په یو شمېر ولسوالیو کې هم د بېلابېلو غونډو له لوري دا ویاړمنه ورځ د ځایي اوسېدونکو په پراخ ګډون سره ولمانځل سوه. هر قوم دی، هر خلک دی نو چې دلته راغلی دی یو بل نه پیژني، خو لیکن ازادي پیژني، استقلال پیژني، افغانیت پیژني، اسلامیت پیژني. ازادي اړوند پروګرام دلته بیل بیل پروګرامونه یو څه نمایشات و ورزشکاران او ټول راغلي دلته په زورګونو خلک راغلي او نن د ازادۍ د موخې د خپلواکۍ لمانځلو په مناسبت دې غونډه کې د نظامي او ورزشي نمایشاتو ترڅنګ یو شمېر ترنم ویونکو د راغلي امن او نظام لپاره د افغانانو قرباني په ادبي ژبه زمزمه کړې. پر ازادۍ میندې پورته کړي جوړه لاسونه، پر بامونو او مرمیو دي ایستی مو وطن دا تاریخیو دي. د اسد 24مه پر غربي ښکېلاک د افغانانو د بریا ورځ د نورو کلونو په څېر دا ځل هم روزګان کې ورڅخه په خورا جم او جوش لمانځنه وشوه او په یو شمېر ولسوالیو کې د بېلابېلو پروګرامونو له لارې د سلګونو اوسېدونکو په ګډون په جم او جوش سره ولمانځل شول. حبیب الرحمن الفت د افغانستان ملي تلویزیون روزګان.